په ننګرهار ولایت کې به سږ کال د الوکاټو، شفتالو، الوچو او نورو سغزړو میوو څخه شاوخوا شپږ ټنه حاصلات ترلاسه شي چې د تیر کال په پرتله به 52% زیاتوالی راشي. مسؤلینو یا د څرګندونې د ننګرهار ولایت مېلمستون کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د سغزړو میوو نندارتون څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل په دې ولایت کې د سغزړو میوو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او ټاکل شوې ده چې د 2.5 ټنه په شاوخوا کې حاصلات ترلاسه شي چې ګټه به یې مستقیما باغدارانو ته رسیږي. د ننګرهار نه ښه زیری دا لرو چې د سغزړو میوو په تولید کې کافي مثبت بدلون راغلی. دا په دې معنا باندې چې شفتالو په ننګرهار کې تیر کال په حدود د 2.5 ټنو، سږکال یې موږ په حدود د 15,500 ټنو تولید به انشاءالله کیږي او د دې ګټه مستقیما باغدارانو ته، دهقانانو ته ځي. امرخیل زیاته کړه سږ کال په ننګرهار کې د ځمکني توتو څخه 150 ټنه حاصلات ترلاسه شوي چې د کوکنارو د کار د مخنیوي او بدیل یوازیني حاصلات ګڼل کیږي. خوشبختانه یو بدلون چې په ننګرهار کې ګورو هغه دا ده چې توتي زمینی یا د ځمکې توت هغه هم حاصلې په ډېرېدو باندې ده. دهقانان ورسره بلد سوي دي. د کوکنارو په ټوله کې یو ښه بدیل ښودلی سو. بدیل یې ډېر ښه بدیل ده، ډېره ښه ګټه لري. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافي وویل سږ کال به په ننګرهار کې 2200 جریبه باغونه جوړ کړي، خو په دې موخه چې د هیواد په کچه صادرات ولري نو بیا اړتیا ده چې په 40,000 هکتاره ځمکه باندې باغونه جوړ شي. خوشبختانه چې سږ کال وتوانېدلو باوجود د دې چې د کرنې وزارت په اډانه کې د مالدارۍ او د باغدارۍ ملي برنامه هم بنده شوې وه. موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دی، شفتالو دی، زمینی توتان دی، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. هغه له بزګرانو وغوښتل چې د ملي اقتصاد پیاوړتیا په موخه د غنمو او شولو د کار ترڅنګ باغدارۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي ترڅو حاصلات یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. زمونږ غږ په دهقانانو باندې دا دی چې د غنمو شولو نه یوازې موږ ملي اقتصاد او خپل د کورنۍ اقتصاد نشو تمویلولی، نشو تقویه کولی. راځئ چې باغونه جوړ کړو او هم ملي اقتصاد تقویه کړو او هم خپلو کورنیو ته حلال. د یادولو ده چې له ننګرهاره مخکې هم د زراعت په برخه کې د میوو او نورو حاصلاتو د ډېرېدو خبرونه ورکول شوي دي.